مونږ هر څیز کې الله ته محتاج یو. د انسان وجود الله د محتاجۍ نه ډک پیدا کړی دی. که دې قدم اخلي د الله ته محتاج دی. ډېر خلک داسې شته چې هغې قدمونه نشي اخیستی. که دې ډوډۍ په لاس کې اخلي دا د الله په توفیق اخلي. ګنې ډېر خلک داسې هم شته چې هغې لاس فالج والي دي، لاس خولې ته نشي وړی. که دې وایي زما مال او دولت دی دا الله ورکړی دی. ګنې ډېر خلک داسې شته چې هغه ډوډۍ ته محتاج دي. او که دې وایي چې د عزت زما کمال دی دا د الله د طرف نه دی. ډېر خلک د دولت او د مال خاوندان د عزت پسې ړانده شو. نو موږ په هره ګړی کې او په هر یو قدم کې او په هره ادا کې الله ته محتاج یو. نو چې سړی فقیر او محتاج یي دی به فقیري اختیاروي. انتم الفقراء، موږ فقرا یو، فقیري عجزۍ ته وي، موږ به عاجزي کوو. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پخپله الفقر فخری، وی عاجزي او فقیري دا زما فخر دی، په دې فخر کوم. یو لویي ده او یو عجزي ده، دا دواړه تقسیم شوي دي. لویي الله ځان سره ساتلی ده، الله سره ښایېږي ځکه محتاج نه دی. او فقیري الله بنده له ورکړې ده. الله لوی ذات دی، لویي ورسره مناسب ده. او بنده انتهایی کمزور او فقیر دی، نو عاجزي ورسره مناسبه ده. او کامل بنده الله ته خوښ بنده ده. الله خوښ ډېر خوښ په بندګانو کې هغه دی چې دا الله کم شی ورکړی دی، عجزي دا پکې ډېره زیاته وي. مونږ پیدا د خاورې نه یو. اوس خاورې ته ګوره، د خاورې د صفت ته وګوره. خاوره چې په ځمکه ساتي پرته نو خلک یې قدر کوي. په ریړه کې راوړي 40 روپۍ او 50 روپۍ ریړه پې ورکوي. چاري ورسره یي په هغه ځمکه یې خوري، خپې پرېږدي، کلکۍ یې په دا ځمکه د دې خاورې صفت لاندېوالی دی. دا خاوره د عجزۍ نوم دی، دا د لاندېوالي نوم دی. دې په چارۍ باندې وارئ، کوشش کوي چې دا نورم په خپه باندې زور وله ورکړي او نور یې ښکته کړي، نو دې پې خوشحالېږي. او که دقه خاوره راوچته شوه د انسان د جامو سره ولګېده، دا چې په 50 او په 100 روپۍ ریړۍ راوړې ده، نو زر ته جامو څنډې لاندې وغورځئ. دا د دې نښه ده چې ګورې خاورې ستا مقام لاندې دی، اوچت نه دی. که دا خاوره په دې دیوال پرېوځي، زر ورپسې پیپ راوالي، جاړن ورپسې راوالي، ټوکله ورپسې راوالي، د هغه دیوال نه ښکته کړي، کوزې کړي. دې دا عقل کې مني چې د خاورې ځای لاندې دی، بره نه دی. که دقه قیمتي خاوره د ده په دې مخ پورې وځي، په لاسو پورې وځي، دې صابون به راځي، خو ځان به ترې پاکوي. د ده عقل دا وایي، د ده فطرت دا وایي چې د خاورې ځای اوچت نه دی، د خاورې ځای لاندې دی. چې لاندې پرته وي په خپل ځای دی به پرې خوشحاله او که اوچتېږي جامه به ترې څنډي. دقې خاورې نه انسان پیدا دی. نو که انسان لاندې او ځان عاجزه ګڼي لکه د خاورې، د الله به خوښي. او که دا انسان لکه د خاورې اوچت شو، ځان اوچتول غواړي، نو الله فورا دې ښکته کوي، ته به ځان نه اوچتې. کومه خاوره چې تا په 100 روپۍ راوړې ده او قیمتي خاوره دې راوړې ده، د کولالۍ خاوره دې په بیه راوړې ده، او ستا جامې ته ځان اوچتول غواړي، ته به جامه فورا خیرنه جامه به هم ترې څنډې. خاورې ستا لاندې دی، لاندې ده، بره به نه. دقه رنګې د انسان لاندې دی دی. که دې لکه د خاورې کوشش کوي او ځان اوچت خیجئ، الله په دا سر ټس ورکړي، لاندې ده. دا زما کار دی، دا اوچتوالی خو الکبریاء ردائي، دا زما صادر او زما جامه ده. رب العالمین فرمایی ما سره چې زما په جامه کې څوک جنګ کوي په کبر او په لویۍ کې، نو زه به یې ذلیل کوم، پرېږدم به یې نه. دې دې په خپل ځای باندې صبر وکړي چې کوم د ده ځای دی. زما وروڼو، مونږ پیدا د خاورې نه یو، مونږ کې عجزي به لویي به نه کوو. بس انتم الفقراء الی الله والله هو الغني. تاسو الله ته محتاج یې، فقیران یې، مسکینان یې. الله محتاج نه، ته محتاج یې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حالات میں قتل حیران شم کہ خدای پاک دے انسان لکم مقام ورکڑے دے. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرا محبت دے انسان سره، دمرا مینا چې سمرا زه ګورمه. یو ځل د نبی علیہ السلام مبارک نه چا تپوس وکړ، وی د الله رسول بیبیانو کې درته ګران څوک دي؟ بیبیانې خو یې ګڼې وې، وی عایشه. او په سړو کې درته زیات ګران څوک دي؟ وی د دې پلار ابوبکر. نه خپل تره یاد کړه چې عباس، حالانکه بل ځای پې خفه شوی دی چې هلک ضرر رسولی دی، وی عباس خو د پلار په ځای دی، وی د ده به قدر کوي. او نه د خپل تره زوی په دې مقام یاد کړه، نه بل یاد کړه، نه بل یاد کړه، حالانکه د ټولو مرتبې شته. ټول د نبی علیہ السلام رشتہ داران دي، زمونږ د سر تاجونه دي. لیکن وی څوک ته خوښ دي؟ وی عایشه. په بیبیانو کې وی په سړو کې څوک زیات؟ وی ابوها د دې پلار ابوبکر. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دی ورسره. او یو مقام کې فرمایي، د حضرت بل ورځ زمونږ په ترمذي شریف کې غالبا تیر شو، یو حدیث کې تیر شو چې د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق یو بل سره لږ غوندې اختلاف راغی. خامخا پر ورولۍ کې خلک کله جګړې هم کوي. عمر ته لږ غصه شو، نه ابوبکر صدیق، نو عمر ته خفه شو، بیا رضا کو.
ایمان غلطی وشو ما معاف کا. نو عمر خپه و خو لږ جذباتي مو اته کور ته لاړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ورپسې کور ته ورغی چې سړی مې خپه کړی دی خوشحالو مې. نو چې دی ورغی هغه په دروازه دننه شو نو عمر د دننه نه دروازه ورته بنده کړه رضی الله عنه. ابوبکر صدیق خپه شو چې سړی خو زه رضا کوم او دی خو ډېر خپه دی نه رضا کېږي. کور کې رانه ننوته او دروازه یې بنده کړه. دا به څه کېږي؟ لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم له جومات ته. حضور پاک مبارک ملګرو سره ناست و چې ابوبکر خپه دلګیر را ور روان دی چې ما خو عمر خپه کړی دی او ما نه خو راضي نه شو. نبي علیه السلام ملګرو ته وایي وی دا سړی چې را روان دی و چا سره جګړه کړې ده وی مخ نه معلومېږي. هلته عمر فاروق رضی الله عنه ستومانه شو. دا مې څه وکړل؟ ټیک ده چې زه ابوبکر صدیق خپه کړم خو بیا رضا کولم پکار دی چې رضا شوی و ورسره. نن فورا نبي علیه السلام له راغی ورته پته وه چې ابوبکر به هملته تلي. دی راغی چې راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته دغه کوي وی صاحب د زه خپه کړم او بیا زه رضا کولم او چې زه رضا کولم نو زه ته کور ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. اوس نبي علیه السلام له پکار دا و چې نسبت ابوبکر ته ویلي و چې یاره نه به دې خپه کوو او بیا به عمر ته ویلي و چې عمره خیر دی چې رضا کولې نو زر به رضا شوي. دا طریقه وه که نه؟ لیکن نبي علیه السلام مبارک څه وایي؟ فورا وایي وی تاسو زما دا ملګري په قلار به پرېږدئ؟ ابوبکر یې دی دی به معاف کې دی به په ارام پرېږدئ ولې ده ته تکلیف رسوي؟ چې دا خبره یې وکړه او نبي علیه السلام مبارک غصه شو او یو وخت هغه چې تاسو ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټولو وی کذب ته دروغ وی او دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا وی. یو دم اته وی ته رښتیا وی. لومبې په انسانانو بالغانو کې خو په نبي علیه السلام ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړی دی. نو چې ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټولو وی کذب ته دروغ وی او دا یوازې ابوبکر و چې د وی صدق ته رښتیا وی. د په ما ایمان راوړی دی. معاف پې کې پرې به دی. ابوبکر صدیق لکه وایي چې نبي علیه السلام عمر ته غصه شو وی د الله رسوله غلطي زما وه ما غلطي کړې ده ګورې غلطي زما وه. او سره د هغې نبي علیه السلام فرمایي دی به پرېږدی معاف به کې ولې ده تکلیف ورکوې غلطي ته وشو معافي غواړې عمر ولې دې نه معاف کوو دروازه دې ولې ورته بندوله. او حقیقت هم دا دی د حضرت ابوبکر صدیق په شان کې لیکي چې کم وخت کې د مور نه پیدا کېده یو غیبي اواز شوی د مور نه پیدا کېده مور ته یو غیبي اواز شوی یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای دا خدای وینځې د الله وینځې په تحقیق یو خبره واوره یو پاک بچی الله درکوي د هغې زیرې قبول کا. غیبي اواز ورته کېږي. دغه وخت لا نبي علیه السلام د نبوت دعوه هم نه ده کړې. ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق. په اسمان کې رده نوم به صدیقي و بمحمد فی الغار رفیق. یو سړی به محمد صلی الله علیه وسلم د هغه د غر ملګری به وایه دې نه هغه ته مرتبه بله کېدی شي نشي کېدی. حیران شي سړی د تبوک د غذا متعلق چې کله نبي علیه السلام مبارکه چنده غونډوله جهاد دپاره چې پیسې راغونډې کې د هرقل د روم د لوی سپر طاقت سره جهاد د هغې له ځو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مال راوړ. مشهوره قصه دومره مال یې راوړه چې ټول څه کور موندل راویړل. نبي علیه السلام مبارک دې تپوس کوي ابوبکر څونه مال دې راوړ او عمر نیم راوړه. عمر فاروق وایي نن به زه نمبر وړم ځکه زه مالدار یم نن ما سره پیسه شته ابوبکر سره نشته. مال یې راوړو په میدان یې کېښود مال خو یې ډېر و غاړه کې ناست و چې نن نمبر به وړم. عمر دې خوا را چې څونه مال دې راوړه وی صاحب غوټ نیم مې راوړه او نیم مې بچو ته پرېښود. ابوبکر صدیق له غوندې مال و هغې راوړه نو ابوبکر څومره دې راوړه وی د الله رسوله څه چې مې کور کې موندل ټول مې راوړل. بچو ته څه پرېښودل الله او رسول چې الله شته څه غم دی چې د الله رسول څه غم دی. دغې وخت کې حضرت ابوبکر صدیق د دې ټاټ د غټه کپړه چې کومه ده دا درنه کپړه حالانکې په ګرمۍ کې درنه کپړه چول ګرانه ده درې نه چې دا خلک پې د پاسه کښېني ټاټ دا سکولونو کې چې خلک پې کښېني دقسې غټه جامې چولې ټوکړې ورته لګېدلې غریبي ده. حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی دقسې د ټاټ جامې چولې ده او شلېدلې ټوټو والا جامې چولې ده. نبي علیه السلام مبارک ورته جبریل نن سیک جامه کې راغلی هغه خو خشته شکل و د حضرت جبریل. عموما به د دحیه کلبي غوندې شخص په شکل راته. دحیه کلبي رضی الله عنه په صحابو کې ښکلې سړی و. نن دې جامه څنګه چولې ده وی د ابوبکر صدیق ادا الله ته خوښه شوې ده. الله اعلان کړی د فرشتو ته چې نن روز به د ابوبکر شان جامه اچوې ما ځکه دا جامه اغوستې ده. دومره الله ته خوښ انسان دومره الله ته ګران انسان. دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره الله ته خوښ انسان. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابوبکر وایي چې کله هم زه د نبي علیه السلام سره ما ملاقات کړی دی نو وی ما ته مسکا کړې ده ما ته چته په تندي ګونجې نه دي راوستې ما ورته خندلې دي او ما ته هم خندلې دي.
داسې مقام نه دی راغلی او یقینا د دین دپاره او د اسلام دپاره ډېرې انتهایي قربانۍ هم کړي دي که لومبی مؤمن په نبي علیه السلام لومبي ایمان په بالغانو کې د ده دی چې نبي علیه السلام مبارک ورته وي ابوبکره دا خو د یارانه دوستانه وه د ماشوموالي لکانې وی چې ما ته خو الله نبوت راکړه څنګه دې خوښه ده آمنتو بکه بس نن مې در باندې ایمان دی لاس راځي ځکه او صدیق ورته وایي لومبی تصدیق د پیغمبر علیه السلام شک و شبهه پکې نشته ما ته معلوم چې ته رښتونې دروغجن خو نه یم خبره خلاصه او بیا د پیغمبر علیه السلام نه نه دي جدا شوی د هجرت په سفر کې صحابه ټول رخصت کړل دې مدینه شریفې ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه د الله رسوله زما مې اراده د هجرت کېږي څنګه وکړم اجازت راکړه وی نه ته ایثار شه وی ولې صاحب وی ما سره به ځې ته ما سره هجرت کې دا ډېر ادباري ملګري وي چې هغه ځان سره څوک پاتې کوي د څونه ادباري وي دا ځان سره پاتې کوي جاسوسي را باندې څوک نه کوي اصل نه پیسو د وجې د دشمن سره میلاو نشي ادباري پاتې کېږي بس د فورا دې پوه شو وی دوه خانې مې واغېښتې هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې د دې غټ کیکر چې دا سربي شي هجرت ته تیار شي ورغلم نبي علیه السلام نه چې صاحب دوه خانې مې دي یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره دا یو مې تاله درکړه نبي علیه السلام وی نه زه به یې درنه اخلم خو په پیسو وی نه صاحب غشتې مې تاله ده وی نه اما بغیر ثمن فلا بې پیسو به نه لرم دا به په پیسو اخلم دې کې د نبي علیه السلام دا حکمت و چې ډېر لوی سفر دی ودرېږه په خپلو پیسو په څاروي وکړم چې ماله الله ډېر لوی اجر راکړي غلام ورسره د ابوبکر دی او لاره ښودونکي چې کوم سړی په کرۍ نیولی دی چې موږ د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته بوځي د هغه تنخوا ابوبکر ورکړه کرۍ هغه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې دې کره لاړ عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي داسې وخت و چې ګرمي وه عموما خلک د کور نه نه راوتېدل اخرج من عندك څوک د سري د کوټې نه بار کې یو پټه خبره در سره کوم وی صاحب نور څوک نشته یو عایشه ده او یو اسما ده وی ښه ما ته خو الله اذن وکړو حکم یې وکړو چې هجرت وکړه وی ګورې ما به ځان سره بوځې وی تا به بوځو کله به ځو چې به ته زما انتظار کوه زه بېګاله به راځم صاحب چېرته به ځو وی بس دا به وروسته درته وایم د شپې نبي علیه السلام مبارکه راووته او د دنیا د کافرانو میټینګ کړی دی څومره سخت وخت دی څومره غټ غټ مشران دي ټول پکې جمع دي دارالندوه کې دا په مکه مکرمه کې څوک د سره څوک پې جمع دی نیسو وی نه غټ قوم یې دی شیطان پکې دی یو نجدي دی یو مشر شیخ په شکل ناستو د وی نه ډېر لوی قوم یې دی که تاسو ګرفتار کړه د نبی اخلاص کې وی د وطن نه به وشړو وی داسې خوږه خوله خدای ورکړې ده چې هلته به ځان سره خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي وی مړ به یې کړو شیطان پاسېد وی ډېره بهترینه رایه ده خو یاره چې تاسو دې وجنې نو ډېر لوی قوم یې دی بدل به د نوالي څوک به یې وجني وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو قوم به د چا چا نه بدل اخلي وی زندهباد شیطان وی دا بهترینه خبره ده رالل په دقه شپې د نبي علیه السلام د کور مبارک نه ګیره واچول نبي علیه السلام مبارک حضرت علي صاحب سملو په خپل بستر وی ما سره پردې امانتونه دي ګورم د دغې کافرو امانتونه خیانت پکې نه کوي چې ښه تاسو په معاملې کوئ ودرېږه مال مې دنه قبضه کړی دا خو به در نه کړم وی ته به سبا پاسې د امانتونو به فلانکي فلانکي له ورکړي چا ته غږ مه کوه چې مونږ کوم خوا لاړو وی چې راووتمه او ځای په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړو خاورې راواغېښتې د الله په حکم د جبریل علیه السلام په وینا او په هغې باندې دا کلمات ووی چې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمي دا شاهت الوجوه هغې چوف کړل او ویویشته الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي هغې سترګې مګلې او نبي علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ اړو وینې لیده ابوبکر صدیق له چیزو ځان سره یې کړ څومره سخت وخت د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق ورسره خوشحاله دی او ځي غار ثور ته د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی هغې غار ثور ته ځي او ډېر سخت غر دی اسان هم نه دی تقریبا 2 میله څه کم و بیش مزل دی پکې اوږد غر دی ډېر لري هغې ته وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصایص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نشي ختې زه پکې ختلی ما ډېر مخکې اوس نشم ختې چې مخکې تلې ختلی ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به لږ به ختم او کېناستېدم به اسان کار نه دی یوازې څوک نشي ختېدم اوبو بوتل ځان سره څوک نشي ښایولی او چې څه منځ یې وختل ابوبکر صدیق ورته وایي د الله رسوله وایي دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات به کوي دې سره داسې خلک شته نو داسې وکړه چې ما ته را په اوږه شه چې دې په اوږه وخېجو نبي علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړه نو د غار د خولې پورې اوبه کې څوک داسې او واقعي هم دقسې وه چې کافر رالل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې خو یې قدم شته او دې نه مخکې نشته او بیا غار ثور کې 3 شپې تېرې کړي دي 3 شپې او دا حضرت ابوبکر ورسره دی او څنګه ورسره دی د نبي علیه السلام مبارکه ډډه والې ده د ابوبکر صدیق سینې ته جلال الدین سیوطي لیکي چې دې غار ته څنګه ننوتل هغې کې سوړې وې
وی صاحب ته لږ صبر وکړه دا غار را پاکومه د خاورونه دا سوړې بندوم چې تمار لړم مچۍ پکې نه ډمبره پکې نه نو هغې کې ځای په ځای دا وړې وړې ټوکړې ورکړې یو دوه سوړې پاتې شوې هغې کې خپله پونده کېښوده وی راځئ صاحب دننه پکې چې تمار دی هغه په دې سوړه راته راوته د دې خپلې ټک ورکړی دی او تاسو ته پته ده دا مشران وي د دشتې مار چې که نه وي د هغې زهر ډېر خطرناک او تېز دی خپه نه لر کوي بیا ټک ورکړی دی دې هړه کې سوچ کوي چې دا خپه دې خوا کم خو دا مار چې ته راونځي او نبي علیه السلام ونه خوري زار و قطار دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي د نبي علیه السلام په دې مخ پرېوتې هغه ودرې اوسه ابوبکر ولې جاړې وی صاحب دې غار کې څه دي ویې خوړم وی ته دې خوا که خپه وی تا ونه خوري وی ته ما پرېږده فوخ پې دې خوا که مار دومره چې جو واله را نېغ شو ولکه تا سره وروستو خبره کوم دا ملګري دمومه وی خپه دې را دې خوا که نو خپلې لاړې مبارکې راواخېستې او د ابوبکر صدیق د پوندې نه یې تاو کړې دا دې دی چې راشم دا وجود مې ورپي امدا کمې لاړې وې د حضور پاک د مبارکې خولې او د ابوبکر د خپې نه یې تاوی دا څونه قیمتي خپه وه وی قسم مې دې په خدای وی ابوبکر صدیق وی چې د نبي علیه السلام ګوتې او لاړې مبارکې زما خپې ته رسېدل وی ما وی چې مار زما په د خپه ژبه قدرې هم نه ده والی در څخه ته او هغه سینه کومه مبارکه سینه ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار دې ورته ډډه والي جناب صحابه ډېر لوی خلک دي ابوبکر صدیق ډېر لوی شخصیت او جناب بیا قصه اوږده ده هغه واقع چې ته بل وخت به درته ووایم زما خپل غرض دی پکې غرض د راځه څونه مبارک هستي الله حفاظت هم دغلته کوي که کافران رالل او الله د غار په دې خوله کې بوټي زرغون کړ او کمترې رالې پکې فورا جاله جوړه کړه هګۍ پکې واچوله او جولاګي راغی هغه پکې هغه خپله کډی وویسته دې چې رالل اوس ګوري متیا دې چې کوي دې غار ته یې مخ کړې ابوبکر صدیق نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله کافر خو که لږ سر ښکته کړي موږ به وویني وایي موږ ته ګوري وایي نه ته یې لیدې تا ته به یې مخکې متیازې کولې یو کافر بل ته وایي دې غار کې ني بل ورته وایي خدای دې بې خو باسه په دې کې خو ستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې دې ننوتېدل دا اونه به نه ماتېده او د جولاګي دا جاله به نه روانېده او دا کمتره به نه پاسېده دا ټولې خبرې دوی واورېدې ابوبکر صدیق فرمایي که نه چې نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار دو کسانو او غار کې اذ يقول لصاحبه لا تحزن لصاحب الغار نو چې د غار مرګري تا لصاحبه خپل دوست وي لا تحزن ان الله معنا ابوبکر ونه یریږي الله موږ سره دی فأيده بجنود لم تروها داسې لښکرو باندې الله امدادو کو چې تاسو په خواب و خیال کې نه تېرېږي او نه ستاسو زړه کې هغه راتلی شي جولاګي باندې او په کمتره او اونه الله پیدا کړل 3 ورځې پس روان شو ملګري دې ته وایي چې په لاره څه منځې لاړل او یو شوه روز مزل یې وکړو بله ورځ مزل یې وکړو یو غرمه ده او ګرمي ده یو ځای کې یو ګټه پرته ده د هغې ګټې سورې دی د عربو ګرمۍ نه هم خدای ساته ډېره سخته ګرمي په عربو کې ځای په ځای بوډونه لګولي ایاکم ضربات الشمس د انور د ضربو نه ځان ساتئ د انور داسې تودی هلته په ګرمۍ کې او بیا د ګټې سورې به لا څنګه سوري ګټه خو چې ګرمه شي خو بنده ورسره ټینګېدی نه شي خو بل څه شته نه وایي د الله رسوله وایي دا ګټه ده نو که دې خوښوي چې دې کې درته څادر واچوم وایي بوټې دمه شي یو شپونکي وم دې ګټې له را روان وایي ما زر څادر واچو نبي علیه السلام مبارک ته مې ځای برابر کړه چې صاحب زه دلته څمله او زه لاړم هغه شپونکي پسې وایي ما ورته چې لکه څوک یې پلان کې یم دا ګډې چیلې څه چا دي وایي دا د فلانکي دي ومې پیژنې چې دا کوم سړي دي وایي مې چې اجازه درته شته چې لږ پیراله راکړې وایي بلکل وایي مې چې ښه یو چیلې را لوله شه غلان ولا وسنډره دې شګونه وایي هغه غلان وسنډل او د هغه چیلې نه یې پیره ویستل وایي ما ځان سره یو لوښی د کور راوړو د نبي علیه السلام دپاره چې هغه پکې اوبه مو بس کړي وایي هغه لوښی مې کیپی واچولو او اوبه را سره وې هغه اوبه مې پکې ورواړو چې لسي مې ترې جوړه کړه وایي رالم نبي علیه السلام چې د انور واوړېده نو مې راویښ کړ چې د الله رسول لږ پی مې دله برابر کړل کسکې وایي هغې وڅکل وایي ډېر زیات پرې خوشحاله شوم ابوبکر صدیق وایي مې چې ځو نه وایي زه چې ځو پیاده سفر د نبي علیه السلام مبارک اوور ورځې یا لس یا څوارلس اختلاف پکې د علماو شته د مکې مکرمې تر مدینې منورې پورې نو نبي علیه السلام بیا قدر نه کوي یوازې دا موقع نه ده هره موقع کې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی دی په خپل سر یې اوچت کړی دی کافرو که نبي علیه السلام مرۍ ته څادر اچولی دی د ورمنډه کړي دي یا د خدای ظالمان څه درته وایي اتقتلون رجلا یقول ربي الله صرف دا درته وایي چې رب مې الله دی نو په دې وجه نه هر ځای کې دفاع کړې ده د نبي علیه السلام هر ځای کې د رسول الله مبارک قدر کړی دی هر ځای کې ورسره خپله مینه محبت قایم ساتلی دی هر ځای کې پې خپل خفګان کړی دی او هر ځای کې د خپل اولاد او خپل بچي قربان کړي دي دومره لوی شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې فرمایي وی جومات ته چې چا دروازې دي
دا به ټولې بندې کړي. جومات ته خلکو دروازې د خپلو کورونو نه کړې وې چې د چا کورونه جومات سره نږدې وو، نو په نږدې به په دروازه جومات ته راتلل. وې زما جومات ته چې د چا دروازې ټولې بندې کړي سوا د ابوبکر د دروازې نه دا لیکلی وي، نورې بندې کړي. او که چېرته به نبي علیه السلام نو په موقع نو حکم به وکړو ابوبکر به زما نه پس مونځ کوي که زه رانلم. او چې کله د وفات بیماري ده، د وفات بیماري د تلو جومات ته نو خلکو انتظار کو ورته او نبي علیه السلام د پاسېدو نه دی، وي په ما اوبه راواړوئ، صحابو پې اوبه ورواړول. وی بیا نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو، وی په ما اوبه راواړوئ، بیا پې اوبه واړولې. نو چې بیا پاسېدل نو بیا بېهوشه شو، وی په ما بیا اوبه راواړوئ، نو چې بیا پې هغې اوبه واړولې، چې بیا پاسېده بیا بېهوشه شو. چې هوش کې راغی وی جومات کې د خلکو څه حال دی؟ وی صاحب د مانځه ته انتظار کوي، وی زه نشم وتی بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدی نشم. ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته منځ وکړي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی او ستا په مصله چته ودرېدی شي او که ستا په مصله ودرېد جاړي به مونځ نشي کولی. عمر ته ووایه چې هغه مونځ وکړي، ورته وایي ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي. هغه ورته بیا وایي نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایي ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي. او ورته بیا وایي عایشه بیبي وایي صاحب زما پلار ما ته معلوم دی که نه جاړي، ستا په مصله نشي ودرېدی. یاره خو تاسو مغه د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې نه یې، هغه نه څونه په تکلیف کې و، زما خبره نه منې، شب ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي. د نبي علیه السلام د بیمارۍ په دغه 19 ورځو کې تقریبا کم و بیش چې څومره مونځونه کړي دي د نبي علیه السلام په مصله چا وکړل؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او یو مقام کې عجیبه غوندې روایت د حدیث دی، سړی حیران شي. نبی علیه السلام مبارک ودرېده، یو لاس ته حضرت ابوبکر ونیو د ښي لاس نه، او د ګس لاس ته حضرت عمر ووینه رضی الله عنه، دواړه د لاسونو نه ونیول او صحابه کرام ناست دي. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی د قیامت پر ورځ به د موږ د قبرونو دقسې پاسو، داسې به پاسو. دا ښی لاس به مې د ابوبکر نیولې او دا ګس لاس به مې د حضرت عمر نیولې. دې نه لوی منقبت بل کېدی شي؟ موږ خو یېرېږو که نه چې خدای قبر به م څنګه، الله پاسېدل به م څنګه، الله پل صراط باندې تلل به م څنګه، الله ته به څه کوې را سره. او دا یره په هغې مو، لیکن دې منقبت ته وګوره چې وی هکذا نبعث یوم القیامه، د قیامت پر دقسې به پاسو د قبر نه. همغسې وشوه چې کوم ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی ورته حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما خوا کې دفن دی. چې څنګه څونه منقبت که زر ځله دی په نبي علیه السلام درود سلام وی نو ورپسې په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هم سلام وی. دومره لوی منقبت، دومره لوی شان. یو ځل نه څو کرته حضور پاک مبارک د جنت زیری ورکړی، یو ځل نه، سړی یو ځل وایي که نه، یو ځل نه څو کرته فرمایلی دي ابوبکر فی الجنه، ابوبکر به جنت، عمر فی الجنه، عمر به جنت. بیا فرمایي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه. لیکن دغه ابوبکر څونه لوی شان خاوند یا جناب د قیامت. یو حدیث کې دا هم راځي چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبي حساب کتاب به ابوبکر صدیق سره کېږي، لومبي حساب کتاب. او یو واقعه بعض علماو نقل کړې ده، نحن السابقون نحن الاخرون، موږ دنیا ته خو آخر کې راغلي یو، السابقون خدای څوک ور مخکې کړ او الله سره حساب کتاب. من نوقش هلکه، من حوسب عذب، چا سره چې حساب وشو خو تباه شو. یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم، الله به په خپل شان لایقه ولاړې موجود وي. یو کس را مخکې او څوک ور مخکې کړم؟ وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړې، ابوبکر او حضرت عمر. حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي ور مخکې شي چې الله سره حساب کتاب وکړي، په سلګو په چغو به شي الله ما سره حساب زه نشم کولی بل څوک مخکې کړم، ما سره څه نیکۍ دي او څه دي. او دا اسې دا قاعده داره، دا انټرویو وغیره خو مونږ کله کله ورکړې ده، نو دې کې چې دا لومبۍ څوک ورشي هغه امتحان والا په هغه خپل لس دړي دا لومبۍ ګرانې وروسته بیا لږ اسانه شي. خدای پاک ما مه ور دننه کوه، لاس به راکاږي او جاړي به سلګۍ به چغې به وایي او په دې اسې نه ناکام شم. الله سره حساب کتاب کیدی شي. نبی اسلام فرمایي من حوسب عذب، چا سره چې عذاب وشو تباه شو. عایشه صدیقه ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، وی دا خو اسې هغه چل والعرض دی، دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړه او مې بخلې. ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو که نه چې دونه زما احسانات دي نعمتونه یې د هغې مقابله کې شابه دومره نیکۍ راوړه، تباه شو سړی. دوی به لاس راکاږي چې ما مور مخکې که، ولا الله رسوله دا عمر مخکې که، دا عثمان مخکې که، دا فلانکې مخکې که، زه نشم طاقت لرلی. او نبی علیه السلام به راکاږي او نبی علیه السلام بم جاړي دی بم جاړي او 18,000 قامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي. لومبۍ سمه تماشه ده، دې کې به الله د طرف نه آواز وشي وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه. نبی هم په جړا کې وایي او دا خو ما ویلي دي، نو تا خو زه نه درغچون کوم،
تاریخ دروغجن کوم نه دی بې سبب کتاب لار خوشې کوي چې جنت ته ځي دې نه غټ منقبت بل شته لوی د الله احسان عظیم دی او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ نو په جړا به شو افسوس ارمان که زه د وجود یو ویښته وې نو څه به وه کټ شوی به هم ختم به که دا مرغۍ وې نو څه به ومه زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به و خبره افسوس که زه ګیا وې نو څه به وه یو ځل برېبلې شوی هم سارو به خوړلې هم ختمه به ومه هسې نه الله په قهر او غصه نشي راته که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه د الله دغه ابوبکر صدیق فرمایي جړل به الله ته دونه عاجزي او دونه انکسار او دونه زاري چرته د مالدارۍ او چرته د لویې او چرته د مشرۍ سوچ هم ورسره نشته چې کله بادشاه شو بادشاه په شی جامې بار کړي جامې به خرڅول ټوکړې بازار ته روان دی حضرت عمر ورغی وی څه کې وی دا جامې خرڅوم وی ته خو پرون مونږ بادشاه کړې د مسلمانانو نو وی ټیک د بادشاه یم نو بس کار به کوم که خو دا جامې به نه خرڅوم وی نه ښه کار به څوک کوي چې د بازار کې ګرځي دا خو د خلکو کارونه غواړي وی بچي به مې څه خوري چې دا کار وی ته راځه درې وسته خلک یې راجمع کړل وی ابوبکر خو تاسو ته پته ده چې خپل کاروبار د دغه رزق دپاره کافي دی خو دې خو زمونږ په خپل د مسلمانانو په کار کې بند که او بادشاهي مو حواله کړه تنخوا ولا مقررول پکار دی تنخوا ولا مقرر کړه یو ځل ورته بچي وایي ښځه ورته ووي چې ته ګوره خپل کاروبار به دې کوو نو مونږ به لږه ښه ډوډۍ خوړه ښه خوراک به مو کوو نو چې بادشاه شو نو سر په سر ډوډۍ خورو دې ماشومانو الوا تړل کېږي یو مخصوص الوا به هغوی پخوله د کجورو او د زیتون د تیلو نه نو وایي زه څوک یم ما سره څه دي زه خو بیت المال پیسه په تاسو نشم لګولی وایي نه ته اجازت وکړه نو ستا تنخوا کې مونږ بچت راولو وایي اجازت دی نو هغې به یو څو ورځې ډېرې ورځې تنخوا کې لږې لږې پیسې به جمع کولې بچ کولې به او ډوډۍ به یې کمه خوړه ترکاري به یې کمه پخوله لږې بچت راوستو یو ځل یې ډوډۍ الوا پخه کړه ابوبکر صدیق لی راوړه وی دا کم ځای وه وی دا به ستا په تنخوا کې مونږ لږه لږه بچت کوله نو دا الوا هم پې پخ کړې ده وی څونه به دې بچت کوله وی یاره دونه به م بچت کوله وی پته ولګېده چې زما په کمه تنخوا هم ګزاره کېږي چې تا پکې بچت کو بیت المال والي ته یې خط ولېږه زما تنخوا نن نه پس دونه نه کمه کې مونږ بوک هړتال کوو تنخوا زیاته کړي او زما کمه کې تنخوا په بیت المال بوج را نشي نو هغه ابوبکر صدیق څونه عاجزي کوي افسوس که زه ګیا وې افسوس که د وجود یو ویښته وې افسوس که د مرغۍ وې او دغسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه څونه لوی شخصیت حضور پاک مبارک فرمایي لو کان بعدي نبیا لکان عمر وی د ما نه پس خو بل پیغمبر نشته او نه راځي خو که د ما نه مخکې بل پیغمبر وي نو عمر فاروق به وی په دنیا کې مې دوه وزیران دي یو ابوبکر او یو عمر او نبی علیه السلام مبارک یو ځل په لاره باندې روان و ماشومان لوبې کولې ماشومان نبي اسلام خو ډېر زیات نرم دل و غوسه به یې چاته نه کوله ماشومان همغسې خپلې لوبې کولې ابوبکر صدیق ورسره راغی ماشومان همغسې و چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی د ماشومانو منډې شروع کړې په لارو کې منډې شروع کړې نبي علیه السلام یې عمره وی شیطان هم تا نه تښتي شیطان چې ته ووینې وی د نه تښتي او وی واړه واړه شیطانان مې ولیدل چې د ماشومانو سره یې په کوڅو کې منډې والې یو موقع کې نبي یو جینۍ ناسته وه او د اختر ورځ و نبي علیه السلام مبارک ناست و هغې هغه تمبل و د خوشحالۍ په مقام تمبل وال که دا ماشومان وی نو خیر خو چې ګونګلګان ورته ني تمبل یې و نبي علیه السلام هم دغسې اورېده دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی نبي السلام لاستې او هغه ماشومان یې لګیا دي یو طرف ته خپل تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی هغه چې چا تمبل و د تمبل لاندې کو د پاسه پې کېناسته چې نبي اسلام مخ ته واړه عمر دی ورته وی عمره شیطان هم نه تښتي دومره د حضور پاک ورسره مینه او دونه محبت او د جنت زیرې په دم یو ځل نه څو کرته د جنت او د شهادت د دواړو زیرې پې شوې دي چې دې به جنت ته ځي او د جنت مقام هم حاصلوي او د شهادت مرتبه هم حاصلوي شهادت هم ډېره لویه مرتبه ده لیکن عاجزۍ ته وګوره یو ځل چا څه مال راولېږه په غنیمت کې مریان وو ډېر زیات مال و مسجد نبي مبارک ته یې راوست عمر ورته داسې وکتل رضي الله عنه نو چې ورته یې وکتل نو زړه کې یې لږ فخر غوندې راغی او زه داسې مجاهد یم چې دونه غنیمت مې وګټه دونه علاقه مې فتح کړه دې اړه کې لږه لویي به ورته ووایو مونږ ورته لویي نه وایو خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي یو پوټې د خپل دغه ورته خوښ شو چې ګوره ما نن څونه کار رانه الله واغېشته بس فورا صحابي ته حکم وکړو وی خلک راغونډ که جومات ته څوک نه دي خبر دی وی ضروري تقریر به کوي مسجد نبوي ته خلک راغونډ شو چې دې څنګه راغونډ شو نو دې په منبر اوخت کېناست وی ای خلک یو خبره درته کوم وی زه عمر ما پیژنې وی ولې دې نه پیژنې امیر المؤمنین نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما نه مور د ګېډې نه خو زه امیر المؤمنین نه پیدا شوی وی زه هغه سړی یم چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې یاد هم دي
او چوکه به مې په دې سټ باندې ښودې وه او په بیابانو دشتو کې به ګرځېدلم او ګډې چیلې به مې سرولې او زه د هغې ښځې زوی یم. ای خلکه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده نو زما مور به اوچه غوښه چوپله. عربو کې به د فقیرۍ دپاره دا یو محاوره استعمالېده. فلانکې ډېر غریب دی وی مور یې اوچه غوښه چوپي، فلانکې ډېر مسکین دی نو خلکو به یې مور یې اوچه غوښه چوپي. وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواغېسته او چوپله به او زه هغه سړی وم چې په شا به مې چوکۍ ښودې و ما به ګډې چیلې سرولې. وی ما اوس هم وپېژندم چې هغه یم که نه دا هغه سړی یم د خطاب زوی یم. دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وایي. خلکو وی دې پسې به تقریر کوي. وی ښځه خدای مه بخوه زه خپلو کورونو راکوش شو. یو سړی والله وی دا خلک د څه راغوړ کړل. وی دا مې ورته دا ځان ښه و که نه چې زه څوک یم. خپل زوړ حالت مې ورته و. وی مونږ خو وی ته به څه تقریر کوې او څه ضروري خبره یي دا به کوې د دې خبرې څه ضرورت ته چې تا دا خبره کوله. وی دا غنیمت راغی او دا اسونه او مریان پکې وو نو چې ما ورته وکتل نو ما ته دا خپل ځان داسې یو پوټېله غوندې اوچت ښکاره شو. ما وی چې عمره دونه خو نه ورېږه چې دا خلک راغونډ کړم چې دا خپل قبر دې ځمکې له روبرو. زه خو ډېر کمزوری سړی دا حقیقت دی. که دا سپینه جامه ته اغوستې ده دا چا درکړې ده؟ الله. که د نه اوس وغواړي الله ګواه دی قسم درته خورم که وغواړي که دا مال دولت دې بېګا ته هم پاتې شي. داسې مو ډېر لیدلي او که دا بچي درکړي چا درکړي دي؟ الله. که وغواړي په دې چرګانو چې الله مرض راوړي په یو ساعت یې بېغمه کړي که نه کړي او ډېره مو لیدل چې په یو ساعت ورته دا بچي راوپرځېږي ختم شي. که وغواړي اوس یې نه اخېستې او د عزت چا درکړی دی؟ الله. دا هم الله راکړی دی. که وغواړي د عزت سړی وي دغه ځای کې خلک بېعزته کړي چا سره سترګې نشي لګولی او که دا کارخانه ده او که دا مال دی او که دا ځمکه ده او که دا موټر دی او که دا دولت دی او که دا هر څه دي دا الله درکړی دی. مال سره بم قبر نه کوې عاجزي به کوې. یو لوی بزرګ تېر شوی دی په هندوستان کې لوی بزرګ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه. قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی. قطب مینار سره ډېر لوی بزرګ د زمانې تېر شوی دی. سب تاریخ لیکي چې سوونه زرګونه خلک هندوان او سیکان الله ذوالجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي. ډېر لوی خلک و د هغه مریدان او په هندوستان کې چې د هغه څومره مریدان په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو چې وفات شو نو وي دا دونه دنیا جنازې لراله چې د شمېر نه اوتې خلکو ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه سرونه دي. جنازه کېښودی شو نو یو سړی وي پاڅېده چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زمونږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی هغه وصیت اورول غواړم. وی شور و شغرب و جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی. وی خلک غلي شو چې دا به څه وصیت وي. وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې دا جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 15 صفت دی. یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی امام پسې تکبیر تحریمي نظام رسولي. دویم پکې دا صفت وی چې تهجد به نه قضا کړي په خپل ژوند کې. دریم به پکې دا صفت چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته نفل به نه پرېښي ځکه دا زاید سنت دی چې دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي. تهجد به نه پرېښي تکبیر تحریمه به امام پسې نه پرېښي او د مازدیګر نه مخکې چې دا کم 4 رکعته دي دا 4 رکعته به همیشه در کړي. یو دا چې هره شپه به د الله ته جړا کړي. یو شپه به په داسې دي تېره شوې چې د الله ته جړا نه کړي. یو 15 رانه بل هم د قرآن هېر شو دې وخت کې. وی خلک غلی شو چې خدای پاکه دا صفتونه بچا کړي. یو 15 دا چې غیر محرم ښځې ته پردی ښځې ته به یې په خپله زندګۍ کې نظر نه کړي. خلک حیران شو چې داسې سړی به څوک وي. وی دې کې یو سړی راپاڅېده او چې کوم سړی راپاڅېده دا پولیس والا ته مخکې رستو کېږي خلکو ته خو یې شا ده وی راغی. وی چې راغی څنګه نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه نه کفن د مخ نه لرې کړ. وی حضرت په خپله خو قبر لځې خو ما په خلکو کې رسوا کې خپله قبر لځې ما رسوا کې زه دا وصیت ستا شوی دی او دا دې خوښه ده نو دا جنازه باندې زه کوم. او بیا خلکو ته چې مخ کړې د زمانې بادشاه شمس الدین التمش بادشاهي وخت شمس الدین التمش وی جړل. وی ما خو دا خبره پټه کړې وه زما دې پیر وصیت کړی دی چې باسه دا سړی جنازه وکړي نو که په دې صفاتو بل څوک یې راشه کړي نو دا صفات ما کې شته. ما په خپله زندګۍ کې تهجد نه دی پرېښی چې کله بالغ شوی. ما نه په خپله زندګۍ کې تکبیر اولا نه دی پوت شوی. ما نه په خپله زندګۍ کې د مازدیګر نه مخکې سنت نه دی پاتې شوی او په خپله زندګۍ کې ما پردی ښځې ته نه دي کتلي. بادشاه د زمانې دی او داسې شپه په ما نه راتېره چې ما الله ته جړا نه راکړې چې خدای زه څه شیم دا بادشاهي خو تا راکړې ده او په زور دې راسپارلې ده. دا به هم نه وی چې مال او دولت سره عاجزي نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه څونه مالدار حضرت عبدالرحمن ابن عوف څونه مالدار عاجزي د دې خبرې نوم نه دی. لویي به نه کې بس ځان ته به لوی نه وی ځان ته به عاجزه وی. مال باندې بروسه به نه ساتي چې هو
زه خو مالدار سړی یم، ما سره خو دومره دولت دی، هر څه کولی شم. اسم نشي کولی. د چا د کم سړي په خېټه کې چې 3 منه غول پراتي هغه څه کولی شي؟ خېټې خو زموږ د غولو ډکې دي. یو سړی چې ته مجلس کې ناست و کبرجن شانتې و، دا نیکانو خلکو مجلس کې چې ته ناست نو اورېده کله په یو خپه کېده، کله په بله خپه کېده، کله شاته ګوري، کله مخکې د پاسېدو لار ګوري، خو د پاسېدو لار نشته، میانځ کې ګیر نه. هغه عالم پې پېښ وه، نیک سړی. خلکو ته ویدله لږه لار ورکړې، د ده بس ضرورت یې د غریب وی ده لاړ شه خو بیا راشه. بار ته ووته واپس راغی چې مجلس خور شوی دی خوا راشه. وی تا ولې دا اوچت ښکته پورته کېدې را کېدې؟ وی یاره جي حیا راځي غږ درته نشم کولی. وی زه را باندې پېښ وم، طالب باد درغلي و، پېښ وم در باندې باد درغلي و. وی صاحب بلکل باد راغلي و، ټینګېدی نه شوم او پاسېدی هم نه شم چې خدای اوس خلکو مخکې رانه باد چې ته ونه ځي. مړه وی کم سړی چې د باد ورته د ټینګې نه دی هغه به هم لویي کوي. په څونه کبر رالې د هغه ځای نو پنسې د راښکې ودې منځ کې کېناستې، باد ورته د ټینګې نه لږ غوندې باد دې په خېټه کې غوټه دي، ټول مجلس کې د نوار پارخطار چې خدای څوکم نو چې باد ورته څوک ټینګې دی به هم لویي کوي. وایه داسې انسان دی که نه دی؟ هر انسان داسې دی. معمولي غوندې دسماتې راشي ځای ته یې نشي رسولی، کله سړی نه په پرتوګ کې موبېږي، لږ دې په غاښ در لاړ شي د نه په کور کې څوک خوب نشي کولی، د انسان به هم کبر کوي. مال به د سړی خو په مال به ټوپونه نه وی، دا به نه وی چې دا مال به ما بچ کوي. عزت به دې وي خو دا به وی چې دا الله راکړی سبا یې مه غېښتې شي. بچي به دې وي پیدا رانه سبا غېښتې شي الله. بادشاهي به دې وي بروسه و پې نه کوې دا رانه سبا الله غېښتې شي. دې ته عاجزي ویل کېږي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الناس، ای خلقه، انتم الفقراء الی الله، ټول الله ته ګورې محتاج یې، فقیران او مسکینان یې الله ته محتاج یې. والله هو الغني الحمید، الله غني دی، چاته ماجت نه لري او د ډېرو ښکلو صفتونو خاوند دی. یقینا دی که نه دی؟ په موږ بیماري راځي په الله نه راځي، دی ښکلې صفت شو. په موږ مرګ راځي په الله نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له ستړیوالي راځي الله له نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له بدرنګتوب راځي الله خشته دی، بدرنګتوب وله نه راځي، دا د الله ښکلې صفت شو. موږ له عجزوالي راځي الله د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند شو. ان یشأ یذهبکم، که الله وغواړي تاسو به ختم کړي، ویأتي بقوم جدید نه به براولي. او که ته وایې دا به څنګه وما ذلک علی الله بعزیز، الله وایي دا په ما څه ګرانه خبره نه ده، دا په سکندونو کې کولی شي. زموږ وروڼو ډېر زیات محتاج یو، الله نه به هر وخت تمم کو، یره به هم کو. ګورئ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په یو موقع وایي که چرتې د قیامت پر ورځ الله اعلان وکړي چې یو کس جنت ته لاړ شي، باقي د ټول جهنم ته لاړ شي، بالفرض ټول دنیا د جهنم ته لاړ شي، یو کس جنت ته لاړ شي، وایي ابه زیمه، وایي د الله نه مې دونه امید دی. او وایي که دا اعلان وکړي چې ټول جنت ته دی، یو کس دوزخ ته دی، ابلیس دې جنت ته ځي بالفرض، ابو جهل دې ځي، ټول دې ځي، یو کس به دوزخ ته ځي، وایي یریږم به ابه م ویم چې دا به زیمه، خوف او رجا ورته وایي. الله نه به یرم کې او د الله نه به تمم کې. اوله نطفة واخره جیفة وفيما بينهما حامل للعذرة. اول د انسان نطفه ده ګنده، اخر د انسان مرداره ده چې په قبر کې پریوځي، که نیک و خو ډېره ښه ده، که نیک نو په د چنجو جاله ده، او په دا مابین منځ کې څه دي، په دا خېټه کې ګندګي ځان سره ګرځي. د انسان بسي او د انسان قبر بسي، دو کې چې الله پاک زموږ نه قبر وباسي، الله په موږ کې عجزي پیدا کړي، خدای زموږ په وینا کې، زموږ په اعمالو کې، زموږ په گفتار کې عجزي پیدا کړي. خدای زموږ مال، زموږ بچي، زموږ دولت، زموږ عزت چې را کړی دی الله دا تا را کړی دی. لیکن زموږ هېڅ کمال هم نشته، که معمولي علم او پوهه ده د هر چا، الله دا هم تا را کړې ده، دا زموږ کمال نه دی. خدای مونږ کې د دغه مال، د دغه علم، د دغه حسن، د دغه بچو، د دغه مال، د دغه دولت، د دغه جون کبر مه پیدا کړي. الله په مونږ کې عجزي پیدا کړي. خدای که زموږ نه څه کبر شوي په دنیا کې، مونږ معافي غواړو، مونږ ته کبر معاف کړي. خدای لویي ستا جامه ده، عجزي زموږ جامه ده. خدای مونږ له هغه مقام راکړي چې کوم د عجزۍ مقام دی. خدای زموږ په زړه کې خپله مینه د خپل حبیب مینه واچوي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه معاف کړي. یو زنانه د هغې پرون راغلی و، ما ته ویل چې څه حاجات دي دعا راته وکړئ، زړه کې چې د هغې څه حاجت دي پروردګار هغه حاجتونه وله پوره کړي. خدای ته زمونږ په وجود باندې، زمونږ په دې ملک باندې، زمونږ په دې مسلمانانو باندې رحم وکړي خدایه، او د هر قسمه افتونو، مصیبتونو، فتنو، اختلافاتو نه په امن امان کې وساتي. پروردګاره که څوک مردگان وفات دي، زمونږ نور سید لالا وفات شوی دی، نوازي لالا وفات شوی دی، زمونږ اسرار جي صاحب، والد صاحب، او نور که څوک وفات دي مردگان، پروردگار د ټولو مغفرت نصیب کړي. دا دعا کوي چې الله آخر وخت زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم.